دا زمونږ چې کوم منکر حدیث دی د دم پوره کوشش دا دی چې اوس د دې حدیثو مخه څنګه ونیولی شي. نو اول نه کوشش دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم قدر او عظمت د زړونو نه وباسي. پیغمبر نه منم ځکه یې منم خو چې الله راته ویلي ګینې نه مې منلو ده پلار یې نه منل شه دپاره کار دا دی. په اشاعت کې هم په اشاعت التوحید والسنه کې زمونږ پنجپیر والا چې کوم ملګري دي هغوی ته راولګېدل اخره کې مشرکان ویل په هغې کې خو فساد جوړ یا منکرین حدیث پخوا نه را روان دي. د دې بنیاد په څه باندې د صحابه کرامو عدالت ختمول د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې ختمول. دې وجې نه د دې بنیاد چې هغه واصل ابن عطا ایښودلی دی. د هغې نه وروستو عمرو بن عبید رالو هغه کوشش دا و چې یاره خلکو دا احادیث چې اخلي د صحابه کرامو نه اخلي. نو العیاذ بالله دا مرداره خوله یې وخوځوله ویل دا چې د صحابه کرام العیاذ بالله فاسقان دي. هغه د فسق خبرې هغې باندې جوړې کړلې. وخت تېرېدلو خلک خو د صحابه کرامو نه اوري د خلکو خو په دې باندې ایمان دی. نو ابن حذیل رالو ابن حذیل ویلو چې یاره دا حدیث لاره پې بنده که. نو خلکو ته یې دا ویل چې ګوره حدیث به نه اخلو مګر د هغه کسانو نه چې هغه 100 کسانو نه او 100 کسانو له د جنت زیری ورکړی شوي. یو حدیث 100 کسانو وروړي او هغې له هم د جنت زیری ورکړی شوي. نو داسې احادیث خو نه میلاویږي انسان ته. نو حدیث دې لاړو ختم شولو. دا د دې خلکو کوشش و خو دا الحمدلله کامیاب شوي نه دي. د پخوا نه داسې ډېر خلک راغلي دي او د حدیثو مقابله یې کړې ده. الله رب العزت شرمنده کړي دي او تلي دي او ختم شوي دي. بلکې رب العالمین په هغې باندې ذلت او رسوایي راوستې ده لیکن الله رب العزت هغې له کامیابي نه ده ورکړې. دا زمونږ چې کوم منکر حدیث دی د دم پوره کوشش دا دی چې اوس د دې حدیثو مخه څنګه ونیولی شي. نو اول نه کوشش دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم قدر او عظمت د زړونو نه وباسي. پیغمبر نه منم ځکه یې منم خو چې الله راته ویلي ګینې نه مې منلو ده پلار یې نه منم. او چې د ګورو نانک خبر راشي ویل نه هغه پسې به هم بد نه وي کېدای شي هم پیغمبر یو ګورو نانک پیغمبر مني خبرې ټول د سیکانو د هندوې سره چې مشابهت کې چې هندوې ورالګي په پیغمبر علیه السلام باندې اعتراض کوي. هغې وایي چې ستاسو پیغمبر دومره خواهش پرست والعیاذ بالله. هغې ته ویل نه د دې دا خبره صحیح ده. امام بخاري خبره په کوم طرز باندې د عایشې رضی الله عنها او د نورو صحابه کرامو نه نقل کړې او ته په کوم طرز باندې کې مونږ وایي دا اخلاق هم خراب دي دا خوله هم خرابه ده دا خوله هم لږ سمه خوځوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې. اوس هسې که زه ویم زه درته ویم چې مثال په طور دغه یې کوم بده خبره نه کوم حقیقت ویم یاره ته خر نه یې ته سپی نه یې ته خنزیر نه یې ته حرامي الاصل نه یې ستا دا شکل د خر نه دی. تاسو ټول به وایئ چې یاره بې ادبي دې وکړله وایئ به که نه. ولې دا خبره په اخلاقو کې هم کېږي. اوس که داسې وایي چې پیغمبر خو څه اله نه دی دا خو هر چا له پته د اله نه دی خو دا ستا خوله صحیح نه ده خوله یې صحیح نه خوځې. دا اوس د وجې نه صرف خبره ده چې د احادیثونه د احادیثو مخه ونیسي. نو کله به رالګي په بخاري به اعتراضونه بیا شروع کړي. د پخوا نه به د په بخاري باندې اعتراضونه کول ریکارډینګونه شته بیا به خلکو نه یېرېدل او انکار به کولو چې نه ما دا کار نه دی کړی او په بخاري باندې اعتراض ولیکئ. وجه دا ده چې معتمد کتاب په احادیثو کې هغه بخاري دی. نو دغې د وجې نه دا په هغې باندې د خلکو اعتماد ختموي. نو نورو باندې خو بیا څه نه اعتماد نه دی پاتې. په دغه وجه باندې لګیا دی او په هغې باندې اعتراضات کوي. او دا اعتراضات نه دا یادی چې فلانی کړی دی او فلانی کړی فلانی الحمدلله د فلانیانو زرهاو په لکونو خلکو جوابونه کړي دي. اعتراض خو خلکو په قرآن کریم هم کړی دی. نو څه کوي اوس به موږ قرآن کریم هم نه منو ولې نه یې شوی په هر ټایم کې خلک کوي ځای په ځای باندې کوي. تاسو په دې بار ملکونو کې وګورئ یهود کوي نصارا کوي ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله الله دې د هغوی حفاظت کوي په هغې باندې قسمه قسم اعتراضونه کوي. او بیا په راویانو باندې خبره کوي امام ذهبي رحمه الله په بخاري جرح کړی او فلاني هغه امام ذهبي رحمه الله امام بخاري رحمه الله څومره منقبت بیان کړی دی. دارنګه دا هغه هشام ابن عروه چې ته لګیا یې شپه ورځ ورپسې خبره کوي د هغې څومره کلکه دفاع کړې چې د باندې جرح دا سره شته دی نه او داسې دروغ دي پروپیګنډه ده او د دغه شانتې د بزدلو خلکو دا کار دی. نو دې وجې نه امام بخاري رحمه الله الله منقبت ورکړی دی. شاه ولی الله دهلوي رحمه الله وی وانه كل من يهون امرهما چې څوک د امام بخاري او د امام مسلم رحمه الله دا کار او دا کتابونه سپک ګڼي فهو مبتدع دا بدعتي دی عقیده خرابه ده دا فسادي او بدعتي دی. خو د دې سړي مقصد صرف څه شی دی مقصد یې صرف دا دی چې خلک د احادیثو نه واړي او د همیشه دپاره کار دا دی. په اشاعت کې هم په اشاعت التوحید والسنه کې زموږ پنجپیر والا چې کوم ملګري دي
هغوی ته راولګېدل اخره کې مشرکان ویل په هغې کې خو فساد جوړولو باړه کې و په هغې کې فساد جوړولو دارنګه اوس په امت مسلمه کې فساد جوړوي خو الحمدلله دا کامیابیږي نه نو زه دا وایم که چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح نه شو دا صحابه کرام صحیح نه شو دا بخاري او مسلم او دا ګڼکپان شول عیاذ بالله ستا په نسبت باندې او دا زموږ د دور علما دا هم صحیح نه شو لکه ستا هر بیان کې د هر یو بیان کې دغه خبره یو چې دا صحیح نه دی دا ولې دغه خبرې کوي وجه دا ده چې دا علما هغه د دې مخه نیسي د ده د فتنې مخه نیسي چې تر څو پورې د خلکو د زړونو نه د علماو قدر نه وته نو بس تر هغې پورې دا نه کامیابېږي والحمدلله دا عوام دي ښه او بد پیژني قرآن او سنت پیژني په دې باندې ایمان دی څوک چې قرآن او سنت ته حدیث ته سپک وګوري دکې ایمان نه پاتې کېږي او دا خو په دې درس کې معمولي خبره ما وکړله ما د دې الحمدلله خلکو ډېر په زرهاو کتابونه لیکلي د ده په جواباتو کې د دې په جواباتو کې ما ویل زمونږ د اول درجې طالب العلم چې کوم کشر طالب دی زه هغه له دا رساله ورکوم چې د دې جوابات کوو دا به لګیږي نور به مو نوي اعتراضات نشته هغه پخواني اعتراضات